کابل کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له لوري د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د هیواد د 100 تنو دیني عالمانو په ګډون دغه علمي سیمینار د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او همدارنګه د رها موسسې له لوري په دې موخه جوړ شو ترڅو د ټولنې وګړو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت په اړه دیني عالمان عامه پوهاوی ورکړي. دا برنامه نن موږ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره په همغږۍ او همکارۍ تنظیم کړې وه. په دې برنامه کې تر 100 زیاتو علماء کرام دعوت شوي وو ترڅو پورې د دې سره د اقلیم بدلون او د چاپیریال ساتنې په حق باندې تخنیکی معلومات شریک شي ترڅو پورې دغه معلوماتو په رڼا کې او د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې د عامه خلکو عامه پوهاوی د چاپیریال ساتنې په اړه باندې د ځمکې په اړه باندې د اوبو په اړه د هوا د حیات وحش ځنګلونو په دې حق باندې د خلکو عامه پوهاوی د مساجدو د طریقه د موعظو د طریقه د وعظونو د طریقه نور هم لوړ شي. دلته د دینی پلوه د چاپیریال ساتنې اهمیت د اقلیمي بدلون څخه د مخنیوي کوم موارد چې شریعت کوم باندې امر کوي په هغې باندې بحث شو. همچنان د رها موسسې له لوري د دغه سیمینار اړوند ټول تخنیکی معلومات او هغه معلومات چې تر ډیره حده پورې علما کرامو هغې ته لاسرسی نه درلوده هغه یې دلته بیان کړه او علما کرامو ترې ډېر لوی درسونه واخیستل. دغسې سیمینارونه کولی شي د عامه پوهاوي په هکله ډېر مؤثر تمام شي او ولسونه ترې ډېره استفاده وکړي ځکه اقلیمي بدلون دا د انساني ژوند د نابودۍ په معنا باندې ده. دغه نابودي تر هغه پورې د دې مخه نه نیول کېږي تر څو پورې چې عامه پوهاوی ولسونو ته ونه شي او دغه عامه پوهاوی ولسونو ته د دغسې سیمینارونو د جوړولو په صدد حاصلیږي چې دغسې سیمینارونه عام شي په ولایاتو کې جوړ شي په ولسوالیو کې جوړ شي د مکاتبو په سطحه د مدارسو په سطحه همچنان د پوهنتونونو په سطحه. د چاپیریال ساتنې د ارزښت او په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په اړه دیني عالمانو بېلابېلې ویناوې وکړې او د چاپیریال ساتنه یې د ټولنې د هر وګړي دنده وبلله. وقتی که از نظافت صحبت میکنیم نظافت به این معناست که تنها نظافت بدن خود انسان نیست، هم نظافت خود انسان است، هم نظافت محیط زیست است، هم نظافت پاکی آبهاست، هم نظافت ماحول چهار اطراف است. هر چیز را ما باید نظافتش متوجه باشیم. بخصوص آب را آنقدر مهم است که اگر آبها کثیف شود دیگر زندگی انسان ناممکن است، باعث شیوع امراض و بسیاری از بدبختی های دیگر در جامعه میگردد. همانا آفرینش انسان از خاک است. وقتی انسان از خاک آفریده شده است این خاک خیلی با اهمیت است، خیلی با ارزش است. باید به این خاک متوجه باشیم، با اهمیت و با حفاظت خاک از هر نابسامانی ها باید متوجه باشیم. این یک نعمت بزرگ الله ذوالجلال برای ما مسلمان ها است. چیزی که هوای ما را آلوده می سازد، فضای زندگی ما را مکدر می کند، یکی ضعف اقتصاد است، دوم تراکم نفوس است، سوم کمبود آب است، چهارم استفاده غیر مسلکی از مواد سوخت است و پنجم منظم نبودن دستفروشان و قصابان است، ششم گشت و گذار موترهای دودگین، هفتم نبود فرهنگ شهرنشینی و هشتم وجود تشنابه‌های به اصطلاح غیر معیاری. آلودگی بسیار زیاد کثافت به هوا پراکنده میکند، حتی محیط ماحول خراب میکند. د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د صنعت او تولید د کچې لوړوالی او چاپیریال پاکوالي ته نه پاملرنه د دې لامل شوي دي چې په نړۍ کې ناوړه اقلیمي بدلونونه رامنځته شي چې ورسره نور هیوادونه هم اغیزمن شوي دي. په دغه مراسمو کې په نړیوالو غږ وشو چې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. نړیوالو نه مو دا غوښتنه ده کوم هغه امکانات چې د اقلیمي بدلون دپاره ټولو ممالکو ته ورکوي، افغانان همدغه رقم ته الحمدلله انسانان دي، انساني حقوق لري، په تاسو باندې ستاسو د همسایه‌ګلوۍ حقوق لري. که چیرې دلته د اقلیمي بدلون دپاره نظر ونه شي هغه فند او هغه مقدار کومکونه چې دې ته زیر نظر نیولی شوي ورنه کول شي، اقلیمي بدلون د هرې نقطې د ځمکې نه متاثره کیدی شي، د افغانستان نه به لا ډېر متاثره وي. دا یادونې وړ ده چې د نړۍ په کچه ډیری هیوادونه د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل شوي دي چې ورسره د ځمکې پر مخ د تودوخې کچه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده او که د دغه ناورین مخنیوی ونه شي نور به هم د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې رامنځته شي.